کاش حافظ زنده بود اکنون میگفتم به او. د دري ژبې د شعر او ادبیاتو مینوالو له لوري اختریزه مشاعره جوړه شوه. کابل ښار کې د دري او فارسي ژبې د ادبیاتو یو شمېر پوهانو، شاعرانو، لیکوالانو، د پوهنتون استادانو، محصلینو او ګڼ شمېر د شعر او ادبیاتو مینوالو ځوانانو، نجونو او هلکانو په دغه مشاعره او ادبي غونډه کې ګډون کړی و چې د پسرلي د وږمو د خورېدو همدارنګه د کوچني اختر د خوښیو نمانځلو په اړه په دغه مشاعره کې شعرونه او نثرونه وویل شول. نسیم شادیم و از پشت قرنهای کهن همی وزی به جهان حزین ما نوروز. برنامه‌ای داشتیم به اسم بزم شعر ایدانه که در اینجا تعداد زیادی از شاعران برجسته کشور ما اشتراک کردند و دکلمه داشتن و شعر داشتن و ما اینجا بیش از 100 مهمان داشتیم در برنامه امشب و خیلی خوشحال هستم که میزبان همچین برنامه‌های فرهنگی هستیم که باعث میشه که ما نسل جوان را تشویق کنیم برای ادامه دادن فرهنگ و هنر. خیلی خوشحال هستم که امروز در یک بزم شاعرانه‌ای که توأم با بهار طبیعت و بهار دلها که ماه مبارک رمضان هست و در پایان ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر این برنامه برگزار میشه. در حقیقت برگزاری چنین برنامه‌هایی میتونه که روحیه و نشاط را به جامعه تزریق بکنه و این تزریق روحیه و نشاط میتونه که پیامدهای خیلی قشنگی داشته باشه. شهکاری ها یا بگویم از یک کار خوب نما رسانه و ستارهای متحد است که همچون برنامه را اینا برگزار میکنن تا یک امید و نوید برای نسل جوان باشه و بدانن که بزم شعر یا فرهنگ و هنر هیچ وقت از بین نمیره. دغه مشاعرې جوړونکو وویل موخه دا ده ترڅو د ځوانانو په ذهنونو کې د ادبیاتو د ودې او کلتوري فعالیتونو روحیه پیاوړې وساتي او د پخوانیو او معاصرو شاعرانو لیکل شوي آثار او لیکنې نویو نسلونو ته ور وپیژني. تشویق هنرمندان افغانستان این برنامه را ما برگزار کردیم که شاعرای عزیز را تشویق بکنیم و از استعدادشان بیشتر شکوفایی شوند و بیشتر بدرخشند. خوشبختانه تعداد زیادی بانوان را داشتیم در این برنامه، در برنامه امشب که و در مورد اهمیت حضور بانوان در همچین برنامه‌هایی بگویم. اساس یک جامعه را بانوان تشکیل میده، قدرت بانوان تشکیل میده و ما خیلی خوشحال هستیم که بانوانی داشتیم در کنار خود. په دغه ادبي غونډه کې شاعرانو د ټولنې ناخوالې او د خلکو غوښتنې د شعر په ژبه بیان کړي او ځوانانو ته د ټولنې د پرمختګ او یووالي په اړه د ذهنیت ورکولو ویناوې وشوي. میخوایم که اینمی اتحاد و اینمی همبستگی رو بین همه ایجاد و خواهش به این هسته که میخوایم همه همکاری کنار برادرانه و مثل یک خانواده. از جهانی کاش میپرسی که چرا عمرمان را به پیری آسان فروختی. د مراسمو په پای کې د هغه شاعرانو ستاینه وشوه چې په مشاعره کې غوره شعرونه وویل. دغه ادبي غونډه په کابل کې د ستاره متحد او نمارسانه کلتوري بنسټونو له لوري د ځوانانو او شاعرانو د هڅونې او د دري ژبې د ادبیاتو د پیاوړتیا په موخه جوړه شوې وه چې د شعر او ادب د مینوالو له لوري تود هرکلی وشو.